بسم الله الرحمن الرحیم د اووم کلاس جنرال ساينس چې کوم دی نو هغه ولنی یونټ پلانټ سیستم د بوټي نظامونه مونږ شروع کړل دي او په 3 نمبر صفحه باندې اوس بل ټاپک دی د بوټي دویم نمبر نظام دی چې هغه ته شوټ سیستم وایي. تاسو ویل چې په بوټي کې دوه نظامونه دي، صرف یو روټ سیستم دی یو شوټ سیستم دی. نو شوټ سیستم شوټ هغه حصې ته وایي د بوټي چې د ځمکې نه د پاسه، یو روټ هغه حصې ته وایي چې د ځمکې نه لاندې. نو هغه تاسو وویله. اوس که تاسو زما په چینل کې نوی یا تاسو سبسکرایب کړی نه وي زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. اوس صفحه نمبر 3 باندې دا خبره کوي چې شوټ سیستم څه ته وایي. نو شوټ سیستم هسټم په شوټ سیستم کې زموږ سره تنای، لیوز، پاڼې، فلاورز، ګلونه، فروټس او میوې پکې. نمبر 1 دا به په تفصیل سره اوس وایو. یو دی ورکړی دی سټم، چې دا سټم په شوټ سیستم کې د بوټي په نظام کې په شوټ سیستم کې دا څه شی دی وایي. د سټمز ګیو سپورټ ټو د پلانټ. دا سټم تنه چې کوم دی دا بوټي له سهاره او مدد ورکوي. ای ټرانسپورټس دا ترسیل کوي سبسټانسز د سیزونو د اجزا بیټوین په منځ کې د روټس د جرړو ان ایریل پارټس او د بوټي د بهرنۍ هوایي حصې په منځ کې اپ د پلانټ د بوټي لکه انکلوډینګ لیوز هغه پاڼې دي، فلاورز ګلونه دي، ان فروټس او میوې دي. خبرې مطلب دا دی چې یاره دا تنه چې کوم دی نو ورنۍ خبره دا وکړه فنکشن کار یې دا دی چې دا د بوټي له سهاره او سپورټ ورکوي مدد، او بل کار دا کوي چې دا ټرانسپورټیشن کوي. ټرانسپورټ ترسیل ته وایي چې د یو ځای نه بل ځای ته سلیږي. نو وایي د دې په ذریعه باندې ټرانسپورټ سبسټانسز د دې په ذریعه باندې سیزونه ځي د جرړو په منځ کې، او ایریل پارټس د بوټي چې بهرنۍ کومه حصه د هوایي حصه د هغې په منځ کې د مختلفو سیزونو ترسیل کیږي. لکه د جرړې په ذریعه باندې چې دی نو بوټی اوبه واخلي نو دا بیا د تنې په ذریعه باندې بره حصو ته لیږي ایریل پارټس ته. په بره حصو کې لکه پاڼې چې کوم دی کې خوراک تیار شي نو د تنې په ذریعه باندې جرړو ته او د لاندې حصو ته راځي. نو دا وایي چې یاره د بوټي د بهرنیو حصو او د جرړې په منځ کې چې کوم ترسیل کیږي د سیزونو نو هغه د سټم په ذریعه باندې کیږي. د بوټي بهرنۍ حصې کمې دي لکه لیوز دي، فلاورز دي، ګل دی او فروټس میوې دي چې دغه ته څه ضرورت دي لکه نمکیات. تاسو ویل چې د جرړو په ذریعه باندې بوټي نمکیات جذب کوي اوبه خپلو ټولو حصو ته رسوي. بیا نو دا د تنې په ذریعه باندې کیږي. په پاڼه کې خوراک تیاریږي نو هغه د جرړې او د لاندې حصو ته چې راځي نو دا هم د تنې په ذریعه باندې راځي. اوس به تاسو وایئ چې په تنه کې چې دی نو په دې کې هغه نري شانتې رګونه دي، واسکولر بنډل، زایلم او فلویم پکې دي نو هغه په ذریعه باندې کیږي. نو دا دوه کارونه دلته وویل دوی چې دا کارونه کوي سټم تنه. اوس دلته وایي چې ټو مین ټایپس اف سټم ار هربیشیس سټم اینډ ووډي سټم. دوه د تنې غټ قسمونه مین ټایپس چې کوم دي غټ قسمونه د تنې دوه دي، هغه یو هربیشیس سټم وته یو ته ووډي سټم وایي. نو هربیشیس سټم داسې سټم دی چې هغه به زموږ سره نرم وي او هغه به د اکثر د موسم تېرېدو سره په بوټو کې ختمیږي، لکه بوټی به راغورځېږي او ختمیږي به. لکه هربیشیس سټم مثال تاسو نورپرست ورکولی شئ که نه، دغه ډېر عام مثال دی. هغه چې باندې چې کله موسم تېر شي نو هغه تنه ډېره نازکه هغه راوغورځېږي او ختم شي. یا سبزیانې چې کومې دي بینډۍ شوې، بادرنګ شو وغیره، داسې تنې په هغو کې چې هغه په اسانه باندې د موسم تېرېدو سره نرمي او نازکې او ختمیږي. نو تنې دوه قسمونه دي، یو ته ووډي سټم وایي. ووډي لرګي واله تنې چې کومې دي چې مضبوطې او کالو سر ولاړې بوټی خرابېږي نه هغه به مو ستاسو وایي. نو دا دوه قسمونه دي. نو اوس نمبر 1 دا وایي چې هربیشیس سټم څه ته وایي. پلانټس ویت ګرین اینډ فلیکزیبل سټمز ار کالډ هربیشیس سټمز. هغه بوټي چې په هغه کې شنه تنه ګرین اینډ فلیکزیبل او لچک واله تنه پکې، لچک واله مطلب دا دی چې نرم وي سټمز تنې پکې ار کالډ هربیشیس. نو هغه ته هربیشیس سټمز واله بوټي وایي. مثالونه څه دي؟ فار ایگزامپل ایجي مطلب دی فار ایگزامپل ډایسز چې دی نو دې ته ګلي داودي وایي، او ګراس اینډ سیرلز. په دې کې چې کوم قسم تنې دي ګراس وښو ته وایي، سیرلز غلو ته وایي، دانو ته چې کوم بوټي دانې نیسي او غلې نیسي لکه جوار او ورپسې چې دی نو غنم شو او چاولې شوې که نه نو دغه ته سیرلز وایي، یا چڼه شوه وغیره. نو داسې بوټي چې په هغه کې زموږ سره تنې شنې په رنګ کې او فلیکزیبل لچکدارې او نرمې تنې نو هغه ته هربیشیس پلانټس وایي، او دغه تنو ته هربیشیس سټمز وایي. لکه ګلي داودي دی، وښو مثال یې ورکړو، اناج، دانې وغیره چې کوم بوټي نیسي که نه دغه. نو دغه تنې نازکې وي او تاسو به کتلي اکثر په رنګ کې هم شني. نو بیا بل طرف ته وایي وایل پلانټس ویت هارډ اینډ سټرانګ سټم ار کالډ ووډي پلانټس. هغه بوټي چې د هغو تنې زموږ سره سختي او مضبوطي سټرانګ او هارډي سختي نو هغه ته ووډي پلانټس وایي، او د هغو هغه تنو ته ووډي سټمز وایي. لکه مثالونه څه دي؟ فار ایگزامپل ټریز لکه ونې چې کومې دي نو دوی تنې خو مضبوطې وي او دا چې دی نو سختې وي نو دغه ووډي پلانټس دي، دغه تنو ته ووډي سټمز وایي. یا شربز چې زموږ سره کوم دي که نه، شربز هغه بوټي دي چې لکه دا ډېرې غټې ونې نه دي خو د دوی تنې هم مضبوطې. لکه ګلاب بوټی ته واخلئ نو ګلاب بوټی په یخنۍ او په ګرمۍ موسم کې یو شانتې ولاړ وي، چېرته هغه د سیزن سره نه ختمیږي. لکه ګلونه خو ورژوي او پاڼې خو هغه بوټی بیا هم ولاړ وي. نو د دغو د شربس چې کومې تنې دي او د غټو غټو ونو د ټریز چې کومې تنې دي دغه ته ووډي سټمز وایي، او دغه بوټي ته ووډي پلانټس وایي. نو دا د تنو دوه قسمونه شو. اوس دا خبره کوي چې ان سټم په تنه کې واسکولر بنډلز ار ارینجډ جسټ بینیت د اپیډرمس وایي. په دې تنه کې زموږ سره رګونو د رګونو ګروپ پکې بنډل پکې، واسکولر بنډل د رګونو د وړو رګونو او یا نري پیپونه هم ورته ویلی شي، د هغو یو ګروپ پکې ارینجډ هغه په ترتیب شوی جسټ بینیت د اپیډرمس
بالکل د اپیډرمس نه لاندې نو اپیډرمس د بوټي چمړه ده. د چمړې نه لاندې چې دی نو په دې کې د نرو نرو رګونو یو بنډل یو ګروپ پکې او هغه بالکل د اپیډرمس نه لاندې. نو د واسکولر بنډل ار سټرانګ. د واسکولر بنډل څنګه دا سټرانګ دا رګونه اینډ پرووایډ سپورټ ټو د پلانټ. دا د بوټو مدد هم کوي، سهارا هم ورکوي. او بل کار د دې دا راغی دلته نه دی ویلی چې زایلم او فلویم دلته دا دي ورکړي په دې ډایګرام کې. دا انټرنل سټرکچر اف سټیم د تنې دننۍ ساخت ورکړی دی، لکه د دننه چې ته په مایکروسکوپ کې وګوري که نه. نو ګوره دې زایلم او فلویم ورکړی دی، ته په شریکه لیکلی دی واسکولر بنډل. نو دا یو خبره دلته کړله چې دا بوټي له سپورټ ورکوي. نو یو خو دا خبره شو. بل خبره دا چې د زایلم په ذریعه باندې دې بوټي ته چې دی نو اوبه جذب کېږي، داسې رګونه دي او د بوټي هر حصې ته پکې راسي. دا فلویم چې کوم دی نو چې په پاڼه کې کوم خوراک تیار شي نو دې فلویم رګ په ذریعه باندې د بوټي هر حصې ته راسي. هغه خبره دلته نه دي لیکلې، یو بل ځای کې به راشي، خیر دی. نو یو کار خو دا چې دا زایلم او فلویم داسې رګونه دي چې دا د بوټي له سهارا هم ورکوي، خو د دې په ذریعه باندې د اوبو خوراک چې دی نو خپلې هر حصې ته رسوي. بل دا وایي چې پیت از پریزنټ ان د سنټر پار سټوریج. په دې تنه کې بل یو حصه په دې سنټر او بالکل په دې مرکز او په دې منځ کې چې انټرنل سټرکچر ته وګورئ دننۍ ساخته هغه ته پیت وایي. او دا پیت داسې څیز دی چې په دې کې دا خوراک د ځان لپاره او سټوریج کوي، اوبه پکې سټور کوي دا تنه. نو دا د تنې هغه ساخت ووایو او مختلف قسم کې د تنو مو ویل، د دوه قسمونه ویل چې اوډي سټم دی او هربیشیس سټم دی. هغه مثالونه مو څه ورکړو د بوټو. او واسکولر بنډل پکې ویل چې رګونه پکې دي په دې تنه کې. دې تنې په ذریعه باندې دا بوټی چې دی نو ټرانسپورټ ترسیل کوي د څیزونو د یوې حصې نه بلې ته چې دی نو لکه د پاڼو نه پکې خوراک ښکته ځي او د ژرړو په ذریعه پکې اوبه باره ځي. که دا تنه نه وی نو بیا به داسې نه کېدی. دغه ځای پورې دا ویډیو پوره ده، بیا اوږدېږي. زما ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دا راته په کمنټ سیکشن کې خامخا ووایئ چې تاسو ته فایده کېږي او که نه ستاسو خوښېږي او که نه.